السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس د دې 5 فعلونو په باره کې دی. لومړی aller, venir, rentrer, revenir, retourner. دا 5 فعلونه څه معنا لري، چیرته څنګه استعمالیږي، د دوی په منځ کې فرق څه دی، دا ټول په دې درس کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی aller. aller معنا تلل. aller معنا تلل. aller à pied chez soi. aller à pied chez soi. aller à pied chez soi یعنی پیاده یا په پښو کور ته تلل. aller معنا تلل. aller à pied یعنی پیاده یا په پښو تلل. aller à Paris. aller à Paris. aller à Paris پاریس ته لاړ شئ یا پاریس ته تلل. دلته aller معنا دی تلل، یو ځای څخه بل ځای ته تلل. Je ne suis jamais allé en France. Je ne suis jamais allé en France. Je ne suis jamais allé en France. زه هیڅکله فرانس ته نه یم تللی. زه هیڅکله فرانس ته نه یم تللی. Je vais en France. Je vais en France. Je vais en France. زه فرانس ته ځم. دا the کلمه چې ژ څخه وروسته راغلی دی، دا د aller فعل کنژګیزون دی په پریزون کې. دا هم aller فعل دی. the je vais یعنی زه ځم. the معنا تلل، aller معنا تلل یعنی یو ځای څخه بل ځای ته چې کله خپله حرکت کوو یا یو څه یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي او ځي، نو په دغه وخت کې aller استعمالوو. د aller چې دی یو بل معنا هم لري. sauf dans un cas comme یعنی په بعضې قضیو کې، یعنی په یو قضیه یا په یو وخت کې د aller کلمه د تللو معنا نه ورکوي، بلکې یو بل معنا ورکوي چې په لاندې مثالونو کې اوس وګورئ. comment vas-tu. comment vas-tu. comment vas-tu څنګه یې. په دغه وخت کې دا چو څخه چې مخکې راغلی دی va، دا هم aller فعل دی، په پریزون کې کنژوګې شوی دی، خو لیکن بیا هم دلته د تللو معنا نه ورکوي، دلته ای معنا ورکوي. دا یوازې او یوازې په همدغه وخت کې ای معنا ورکوي. je vais bien. je vais bien. je vais bien زه ښه یم. دلته the کلمه وګور، دا هم aller فعل دی، خو لیکن دلته د تللو معنا نه ورکوي، یم معنا ورکوي. comment va-t-il. comment va-t-il. comment va-t-il هغه څنګه دی. دلته va کلمه وګوره، دا چې دی aller فعل په پریزون کې کنژوګې شوی دی، خو لیکن دلته تللو معنا نه ورکوي، یعنی هغه څنګه دی، دی معنا ورکوي. il va bien. il va bien. il va bien هغه ښه دی. په دغه وخت کې va هم aller فعل دی، یعنی دی معنا ورکوي. aller فعل اصلي معنا تلل دی. aller معنا تلل یو ځای څخه بل ځای ته، خو لیکن په بعضې وختونو کې چې کله څنګه یې ښه یم، په داسې وختونو کې بیا aller فعل د یم او دی معنا ورکوي. لکه comment vas-tu څنګه یې، je vais bien زه ښه یم، il va bien هغه ښه دی، ça va په دغه وختونو کې دی معنا ورکوي. دویم فعل venir. venir. venir معنا راتلل. ils viennent chez nous toutes les semaines. ils viennent chez nous toutes les semaines. ils viennent chez nous toutes les semaines هغوی هره هفته زموږ کور ته راځي. ils viennent chez nous هغوی زموږ کور ته راځي. toutes les semaines هره هفته. vien په دغه وخت کې venir فعل
il لپاره په présent کې کنجوګې شوی دی. ils viennent هغوی راځي. venir معنی راتلل. la voiture vient vers nous. 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 موټر زمونږ خواته راځي یا موټر زمونږ په لور راځي. vient vers nous یعنی زمونږ خواته راځي یا زمونږ طرف ته راځي. vient معنا راتلل چې په présent کې کنجوګې شوی دی. vous pensez venir à quelle heure? vous pensez venir à quelle heure? vous pensez venir à quelle heure یعنی تاسو فکر کوئ چې څو بجې راځئ. vous pensez تاسو فکر کوئ venir چې راشئ à quelle heure څو بجې. je peux venir à 11h. je peux venir à 11h. je peux venir à 11h. آیا زه کولی شم چې 11 بجې راشم. venir په دغه وخت کې بیا هم یعنی راشم راتلل معنا ورکوي. pas de problème. pas de problème. pas de problème یعنی مشکل نشته. هو کولی شي چې 11 بجې راشي. pas de problème مشکل نشته. venir چې اصلي انفینیټي فعل دی نو په دغه وخت کې دا راتلل معنا ورکوي. کله چې دا په پاسې کې کنجوګې کوو یا مثلا په présent کې په فوتو کې په هر یو زمانه کې چې کنجوګې کوو نو دا هماغه خپله معنا ورکوي. راتلل یا راغلی و یا رابشي. دریم فعل rentrer. 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 revenir ou retourner chez soi ou à son lieu habituel. یعنی rentrer معنا کوم ځای کې چې تو دایمي هستوګنه لري یا مثلا کوم ځای کې چې تو معمولا اوسیږي یا په کوم ځای کې چې معمولا هغه ځای ته بیرته تلل یا هغه ځای ته بیرته تاویدل. دې شیانو لپاره استعمالیږي. لکه یعنی کور ته بیرته راتلل. مثلا یو انسان دی اصلي ځای کور دی هغه ځای باندې هغه چې بیرته کور ته راځي هغه په دې وخت کې rentrer استعمالوي. یعنی کور ته بیرته راتلل یعنی په کوم ځای کې چې ډیر وخت اوسیږي هغه ځای نه یو ځای ته تلل بیرته هماغه ځای ته راتللو لپاره rentrer استعمالوي چې په دې مثالونو کې اوس وګورئ. le bateau rentre au port. le bateau rentre au port. le bateau rentre au port یعنی کښتۍ چې دی بیرته خپل بندر ته ځي. پوخ وایي د کښتۍ استادګاه یا د کښتۍ بندر. ځکه چې د کښتۍ اصلي د ودرېدو ځای چې دی خپل بندر دی نو دې له خاطره هغه ځي بندر ته. il est tard je rentre. il est tard je rentre. il est tard je rentre. ناوخته دی زه بیرته کور ته ځم. je rentre دلته معنا ورکوي je vais à la maison. je vais à la maison یعنی زه کور ته ځم. je rentre زه بیرته کور ته ځم. on part le 6 en vacances et on rentre le 15. on part le 6 en vacances et on rentre le 15. on part le 6 en vacances et on rentre le 15. مونږ شپږم تاریخ وکانس ته ځو او 15 تاریخ بیرته کور ته راځو. on part le 16 en vacances. شپږم تاریخ مونږ وکانس ته ځو. et او on rentre le 15 او 15 تاریخ بیرته کور ته راځو. یعنی د دې دایمي ځای چې خپل کور دی نو بیرته خپل کور ته راځي. on rentre یعنی مونږ بیرته مونږ کور ته راځو. il est très tard nous devrions rentrer. les enfants nous attendent à la maison. il est très tard nous devrions rentrer. les enfants nous attendent à la maison. il est très tard nous devrions rentrer. les enfants nous attendent à la maison. دا ناوخته دی موږ باید بیرته کور ته لاړ شو. ماشومان
په کور کې موږ لپاره انتظار کوي. Il est très tard دا ناوخته ده یا ناوخت دی. Nous devrions rentrer موږ باید بیرته کور ته لاړ شو. Les enfants nous attendent à la maison ماشومان په کور کې موږ لپاره انتظار کوي. په دغه وخت کې rentrer بیرته کور ته تللو معنا ورکوي. څلورم فعل revenir. revenir معنا بیرته راتلل یا بیا راتلل. revenir بیا راتلل. Les oiseaux migrateurs reviennent tous les ans. Les oiseaux migrateurs reviennent tous les ans. Les oiseaux migrateurs reviennent tous les ans. مهاجر مرغان هر کال بیرته راځي. Les oiseaux migrateurs مهاجر مرغان reviennent بیا راځي tous les ans هر کال یعنی مهاجر مرغان هر کال بیا راځي. reviennent بیا راځي. revenir بیرته راتلل بیا راتلل. Je déteste cet endroit. Je ne pense vraiment pas revenir. Je déteste cet endroit. Je ne pense vraiment pas revenir. Je déteste cet endroit. Je ne pense vraiment pas revenir. زه له دې ځای څخه نفرت کوم یا دا ځای مې نه خوښیږي. زه نور فکر نه کوم چې دغه ځای ته بیا راشم. Je déteste cet endroit. زه له دې ځای څخه کرکه کوم یا نفرت کوم. Je ne pense vraiment pas زه په رښتیا نور فکر نه کوم revenir چې دې ځای ته بیا راشم. Ce restaurant est tellement bon que tous les clients veulent revenir. Ce restaurant est tellement bon que tous les clients veulent revenir. Ce restaurant est tellement bon que tous les clients veulent revenir. دغه رستورانت یا هوټل ښه دی چې مثلا ټول مشتریان یې غواړي چې بیا راشي. دغه رستورانت ښه دی ټول مشتریان یې غواړي چې بیا راشي. پنځم فعل retourner. retourner معنا بیرته تاویدل. یو معنا یې دی بیرته تاویدل یعنی کوم ځای څخه چې راغلی هماغه ځای ته تلل. دویم معنا یې دی مثلا یو شی پړمخی کول یعنی تاول چپه کول. لکه په دې مثالونو کې وګورئ. retourne le stick il va cramer. retourne le stick il va cramer. retourne le stick il va cramer. stick چپه کړه یا پړمخی که یا تاو که. il va cramer چې هغه سوځي. retourner un livre. retourner un livre. retourner un livre یو کتاب تاول یا یو کتاب پړمخی یا چپه ایښودل. retourner un disque. retourner un disque. retourner un disque یو ډیسک مثلا تاول یا چپه ایښودل یعنی پړمخی کول. retourner دویم معنا یعنی بیرته تاویدل یعنی کوم ځای څخه چې راغلی هماغه ځای ته بیرته تلل یعنی بیرته تاویدل. On retourne chaque été à la mer près de Marseille. On retourne chaque été à la mer près de Marseille. On retourne chaque été à la mer près de Marseille. یعنی مونږ هر اوړی مارسی په خوا کې یو پلاژ یا سمندر غاړې ته ځو. On retourne یعنی مونږ هر کال بیرته هلته ځو. chaque été هر اوړی. à la mer سمندر غاړې ته یعنی سمندر ته. près de Marseille Marseille. J'ai oublié mes clés, je dois retourner à la maison. J'ai oublié mes clés, je dois retourner à la maison. J'ai oublié mes clés, je dois retourner à la maison. یعنی خپل کلي مې خیر نه وتل یا کلي مې خیر کړل زه باید بیرته کور ته راتاو شم یا زه باید بیرته کور ته لاړ شم. J'ai oublié mes clés یعنی کلیګان مې خیر کړل زه باید بیرته کور ته تاو شم یعنی بیرته کور ته لاړ شم. Retournez à votre place s'il vous plaît. Retournez à votre place s'il vous plaît.
retournez à votre place s'il vous plaît. یعنی بیرته خپل چوکۍ ته راتاو شئ، یعنی بیرته خپل چوکۍ کې کینئ په مهربانۍ سره، یا بیرته خپل ځای ته راتاو شئ په مهربانۍ سره. J'ai oublié mes clés au restaurant, il faut que j'y retourne. J'ai oublié mes clés au restaurant, il faut que j'y retourne. J'ai oublié mes clés au restaurant, il faut que j'y retourne. ما خپل کلیګان په هوټل یا رستورانت کې هیر کړل، اړینه ده چې زه بیرته لاړ شم، یا لازمي ده چې زه بیرته تاو شم او رستورانت ته لاړ شم. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه.